له نورستان وروسته د کونړ په ځنګلونو اور لګېدلی. له نورستانه هغه اور کونړ ته داخل شوی. په سلامونه مو هرکلی کوم. افغانستان د اور په لمبو کې. کونړ کې طالب چارواکي وایي د دې ولایت د چپې درې ولسوالۍ اړوند د ګل د سیمې په ځنګلونو اور لګېدنه رامنځته شوې ده. د کونړ لپاره د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوي نجیب الله حنیف نن اطلاعات روز ورځپاڼې ته ویلي دوی 2 ورځې وړاندې د کونړ چپې درې ولسوالۍ د ګل سیمه کې د اور لګېدنه رامنځته شوې چې پر وخت سیمې ته رسېدلي او اوس مهال د سیمې اوسېدونکي د اور وژلو هڅه کوي. نوموړی وایي چپه دره د نورستان نورګرام ولسوالۍ سره نږدې پرته ولسوالۍ ده. په ورته وخت کې د نورستان ولایتي چارواکي وایي چې دغه ولایت په نورګرام ولسوالۍ کې لګېدلی اور په بشپړ ډول مهار کړی دی او د خپرېدو خطر یې نشته. نورستان کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ رئیس سمیع الحق بیان وایي چې د اوس ورځې وړاندې د دغه ولایت د نورګرام ولسوالۍ په شام دره نیمه سیمه کې رامنځته شوی دی. څه باندې 2 اونۍ کېږي چې په دې ځنګلونو کې اور لګېدلی او د سیمې اوسېدونکي وایي د دوی اور مړه کول د وسې څخه بهر دي.